نن د داسې یوې ښځې یا سړي په اړه خبرې کوو چې سر یې د انسان او ښکته برخه د ګیدړې ده. یعنې د بدن یو برخه انسان او بله برخه حیوان ده. دی وایي چې 50 کاله کېږي چې په داسې الهي عذاب اخته دی او له افریقا څخه د پاکستان کراچۍ ته راغلی دی. د پاکستان د کراچۍ باغ وحش یا ژوبڼ په یوه کونج کې د لیدونکو د کتلو لپاره ایښودل شوی دی. خپل لاسونه خوځوي، لکۍ خوځوي، بدن خوځوي او جالبه دا ده چې ولاګران، یوټیوبران او همدارنګه هغه کسان چې په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کوي تل د ده لیدنې ته ورځي، پوښتنې ترې کوي او تر ټولو جالبه دا ده چې ځوانان دعا هم ترې غواړي. دی ادعا کوي چې د نړۍ 25 ژبې زده دي. دی وایي چې له افریقا راغلی 25 کاله کېږي چې په کراچۍ کې ژوند کوي او نږدې 50 کاله کېږي چې په دې بڼه اوښتی دی. غلیظ آرایش کوي، شونډې سرې کوي او همدارنګه په مخ یې ښکاري چې بېلابېل شیان وهي. مخ یې د ښځو په څېر دی. جالبه دا ده چې ولاګران او یوټیوبران له یوې خوا او بانفوذه کسان او هغه ځوانان چې د علم او پوهې خاوندان دي کله چې ژوبڼ ته ورځي منډې وهي او ممتاز بیګم ته ورځي. د هغه نوم ممتاز بیګم دی. له هغه پوښتنې کوي، ورسره مشورې کوي چې آیا له فلانۍ نجلۍ سره واده وکړو که نه، څنګه دنده ترلاسه کړو او دې ته ورته نورې مسلې. او ممتاز بیګم ځواب ورکوي. جالبه دا ده چې یو شمېر یوټیوبران چې ښکاره د په فارسي ژبه خبرې کوي او د ایران اوسیدونکي دي ورسره خبرې کوي. تهران ایران. اسمی ممتاز بیگم است، میفریدم نگاه میکنه شیر میخوره. دی په اصل کې وایي چې دا سړی یا ښځه د پاکستان د بلوچستان ده. دی له هغو پیښو څخه چې په راتلونکي کې به رامنځته کېږي ګواکې خبر دی. خلکو ته خبرداری ورکوي او خلک یاروي. هغه څه چې ما وویل ښایي په 21مه پېړۍ کې تاسو ته د افسانې او خیال په څېر ښکاره شي، خو نه افسانه ده او نه خیال. خلک اوږده مزلونه کوي څو ممتاز بیګم ته ورسېږي. دی له 14 کلنۍ راهیسې ګواکې دلته مطرح شوی دی او خلک یې لیدو ته راځي او د هغه پنجرې ته لږې پیسې اچوي. ډېره موده خلک په دې باور و چې دی د عذاب، ګناه او معصیت له امله په دې بڼه اوښتی دی او خپل عذاب او سزا یې تېره کړې ده. اوس داسې یو موجود ګرځېدلی چې انسانانو ته نصیحت کوي. نعوذ بالله من ذلک. دا خرافات او دا خبرې د ځینو خلکو په غوښه، پوستکي او وینه کې دومره ګډې شوي دي چې ډېر سخت پرې باور لري. د دې ښځې یا سړي کیسه همداسې روانه وه تر دې چې د اوکراین مشهور تلویزیوني ویان دیمیترو ماکاروف د کراچۍ ژوبڼ ته داخل شو. د هغه او ممتاز بیګم ترمنځ خبرې وشوې. بالاخره یې ممتاز بیګم ته وویل بې له شکه موږ پوهېږو چې دا یو فریب، دوکه او چل دی. که غواړې له دې ستونزو ووځې موږ به تا سره مرسته وکړو، ستا لپاره به کاروبار جوړ کړو او یو څه پیسې به هم درکړو څو له دې عذاب، کړاو او سختۍ څخه خلاصه شي. خو دیمیترو ماکاروف یو شرط لري. شرط یې دا دی چې اجازه راکړه هغه څه چې د پردې تر شا روان دي موږ یې باید انځور کړو او حقیقت معلوم شي. ممتاز بیګم له ځان سره فکر وکړ چې اوس کلونه کېږي په دې کړاو او سختۍ کې راګیر یم او زحمت ګالم. په هغو ورځو کې چې ډېر لیدونکي به راغلل د هغه پنجرې به نږدې 10 ډالره ګټل، ان تر دې چې په یوه میاشت کې په عادي ورځو کې د دې لارې نږدې 80 تر 80 ډالرو پورې ترلاسه کول او دا هم یو ډېر ستړی کوونکی کار و. ښاغلي دیمیترو د دې صحنې پرده پورته کړه. ممتاز بیګم له ښاغلي دیمیترو ماکاروف سره هوکړه وکړه او هغه پیسې یې ومنلې چې ده ورته وړاندیز کړی و. وروسته اجازه ورکړه چې هغه مهال چې په ژوبڼ کې هیڅوک نه وي د هغه پنجرې ته ننوځي. لکه څنګه چې تاسو په انځور کې وینئ پرده ترې لرې کوي او په ښکته برخه کې تاسو پوهیږئ چې دی په څومره سختۍ کې و. هلته یې یوه توشکه غوړولې وه، ناست به و او د سهار له 8 بجو تر مازدیګر 4 بجو پورې به په همدې بڼه هلته پاتې کېده. ځینې وختونه چې ډېر لیدونکي به هلته موجود وو ممتاز بیګم مجبورېده چې ادرار هم همدلته وکړي او مجبور و چې داسې خواړه وخوري چې د حاجت اړتیا پیدا نه کړي. ښاغلي ماکاروف په خپلو یادښتونو کې لیکلي چې انسان به 15 دقیقې هم نشوای کولی د هغه ځای د ډېر بد بوی له امله هلته پاتې شي. له ممتاز بیګم څخه یې وپوښتل چې په اصل کې د کوم ځای دی؟ ویې ویل د بلوچستان یم، 2 اولادونه لري، یوه میرمن لري او په اصل کې یو سړی دی، نوم یې هم مراد دی. مراد له 14 کلنۍ راهیسې په دې کار بوخت دی. دا فکر څنګه ذهن ته ورغی؟ هغه یوه ګیدړه لرله. یوه ورځ یې ګیدړه مړه شوه. له ځان سره فکر وکړ چې څومره به ښه وي که زما سر د انسان وي او د بدن ښکته برخه مې د ګیدړې وي او له دې لارې وکولی شم خپلې کورنۍ ته یو څه برابر کړم. د ټولو جالبه دا وه چې د هغه کورنۍ، میرمن او خپلوان نه پوهېدل چې د کراچۍ ژوبڼ کې ممتاز بیګم همدا مراد دی، ځکه هغه داسې آرایش کوه چې ښځینه بڼه یې لرله. ټیکری به یې په سراوه او ادعا یې کوله چې ډېرې ژبې یې زده دي. حال دا چې له 3 ژبو یې زیاتې زده نه وې: بلوچي، اردو، لږه ماته ګوډه فارسي او همدارنګه د انګلیسي ژبې ځینې کلمې. ښاغلي دیمیترو هغه ته یو څه پیسې ورکړې او د هغه لپاره یو دوکان جوړ کړ. هلته جامې او دې ته ورته نور شیان یې پلورل. د دوکان نوم یې فاکس سټایل کېښود، یعنې د ګیدړې سټایل او بڼه. د خوب لپاره هم د دوکان په ښي اړخ کې ځای برابر کړ څو ممتاز بیګم هر وخت وغواړي هلته استراحت وکړي.
سره له دې ممتاز بیګم خپله پخوانۍ دنده او عاید نه پرېښود. د ورځې یوه برخه په دوکان کې وي او بله برخه د کراچۍ په جوبان کې. ډېره جالبه ده چې د ممتاز بیګم یا هماغه مراد انځورونه کلونه په ټولنیز شبکو کې ګرځېدل او هر چا به دا انځورونه خپرول چې ګواکې هغه په الهي عذاب اخته شوی او د خلکو د لیدو لپاره ایښودل شوی دی او په همدې ډول به مبالغه کېده. دا چې د دې کیسې تر شا څه و هېڅوک نه پوهېدل تر هغه چې د اوکراین ټلویزیوني ویاند ښاغلي دیمیترو د دې حقیقت پرده پورته کړه. دا کلیپ مو ولې چمتو کړ؟ زموږ په ژوند کې څومره داسې مسئلې شته چې د عقیدې او باور په توګه مو منلي دي. حال دا چې زموږ له اسلامي قاعدو سره په ټکر کې دي، نه الله تعالی پرې امر کړی او نه رسول صلی الله علیه وسلم. خو بیا هم موږ پرې باور لرو. دا باورونه تر ډېره په خرافاتو ولاړ دي، په بېلابېلو نومونو وړاندې کېږي او موږ پرې سخت باور لرو. په همدې خاطر په 21مه پېړۍ کې د ساینس او ټکنالوژۍ په عصر کې داسې یو ځوان چې متخصص وي، له پوهنتون او پوهنځي فارغ شوی وي، ماستري او دکتورا او نورې لوړې زده کړې ولري، مایک په لاس کې واخلي، د ممتاز بیګم پنجرې ته ننوځي او پوښتنې ترې وکړي. حال دا چې الله تعالی فرمایي چې د غیب علم ټول الله تعالی ته معلوم دی او ټول کارونه بیرته هغه ته ورګرځي. په داسې حالاتو کې یو ځوان تصور کړئ چې د مشهورې او د راتلونکي د پیښو د پوهېدو لپاره د ممتاز بیګم د پنجرې شاوخوا راټولېږي. حال دا چې دی خپله ستړی، بېوسه او دې ځای ته پناه راوړی او ګواکې دا وروستۍ لار ده. بیا خلک له همدې دردمن او بېچاره انسانه غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي. تاسو نورې بېلګې هم پرتله کړئ. وایي د افریقا په یوه سیمه کې غواص یوه وړه مرغۍ وه. خلکو شاهین نه و لیدلی او ګمان یې کاوه چې همدا شاهین دی، تر دې چې یوه ورځ شاهین راوستل شو او خلکو ته وروپېژندل شو، خو خلکو ترې انکار وکړ. اوس تاسو په خپله په داسې شرایطو کې یاست چې خلک په ځانګړي ډول ځوانان د عقیدې، ایمان، شریعت او اسلام له مسایلو لږ خبرې. کله چې سمه عقیده ورته بیان شي بیا وایي فلانی انسان داسې مقام لري او فلانی بل داسې مقام لري. دغه شخص ماته له غیبه خبر راکړ او هغه څه چې ده وویل هماغسې وشول. د تفکر، تدبر او ښه ژوند په هیله. مننه.